بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ او تاسو درس په اس کیو ایل کې ټي سی ایل دا چې ټرانزیکشن کنټرول لانګویج ورته وایو چې په ټرانزیکشن کنټرول لانګویج کې موږ خپل ټرانزیکشن کنټرول کوو. مطلب د دې دا ده چې کله موږ په ډیټابیس کې څه هم تغیرات راوړو نو هغه موږ غواړو چې آیا دا سیف شي پرمننټلی یا هم موږ په ناخطایي کې کوم ریکارډ انسرټ کړی ده هغه بیرته رول بیک کو یا انډو چې موږ ورته وایو په ورډ او ایکسل او دې شیانو کې په ایم ایس ورډ او ایم ایس ایکسل دیو کې د انډو ریډو بعضې آپشن دي. نو په ډیټابیس کې هم چې کله موږ غواړو چې کوم ټرانزیکشن موږ کړی وي هغه نه غواړم چې سیف سي نو موږ له رول بیک څخه استفاده کوو. همداسې د ثبتولو خاطر سیف کمنټ کمیټ کمانډ استفاده کوو او بیا هم که چیرته موږ غواړو فرض کړه 10 ریکارډ موږ انسرټ کړي وي یو دولسم ریکارډ هم موږ غواړو سیف کو خو دلته زه غواړم چې نه کوم 10 ریکارډونه چې ما انسرټ کړي وي هغه د ثبت شي خو دا باقي دوه دي نه ثبتېږي. سمه ده. راځو ګورو د ټرانزیکشن تعریف ته. what is transaction? A transaction is a sequence of one or more SQL statements that together form a logical unit of work. صحیح ده. transaction چې دا یو او یا هم ډېر د SQL statements sequence ده البته د statementو صحیح ده چې یو logical unit د یو کار یعنی د transaction یو logical unit ده چې کوم کار تر سره کوي نو یو logical unit چې د هغې کار څه ده transaction ده. صحیح ده. Transaction control language commands are used to manage transaction in the database. مخکې موږ وویل چې transaction control کې څه کوم command دی هغه زموږ transaction په database کې کنټرولوي. صحیح ده. کوم تغییرات چې کوم چینجز چې ډیټا کې راغلي وي په د ټیبل په ډیټا کې نو هغه څه کوي هغه مینیج کوي. صحیح ده. چې ډي ایل سټیټمنټس په واسطه چې کوم تغییرات موږ راوړو فرض کړه انزرشن ده ډیلیشن ده اپډیشن ده نو دا ټول ډي ایل اپریشنز دي. ډي ایل سټیټمنټس په واسطه باندې کوم تغییرات موږ راوړو نو بیا هغه موږ د ټرانزیکشن کنټرول لانګویج باندې کنټرولوو چې آیا سیف سي که رول بیک سي. صحیح ده. کمیټ کمانډ د څه شي خاطر استفاده کمیټ کمانډ زه غواړم چې ریکارډ پرمننټلی سیف سي په ډیټابیس کې. مطلب تنها د سیف نه ده چې کوم چینجز هم موږ راولو انزرشن اپډیشن ډیلیشن چینجز صحیح ده نو هغه پرمننټ نه وي نو د هغې له خاطره موږ کمیټ استفاده کوو چې هغه کمیټ شي. صحیح ده. پرمننټلی سیف شي. رول بیک کمانډ د رول بیک چې کوم تغییرات موږ چینجز راوستي وي په ډیټابیس کې هغه بیرته رول بیک کوي. صحیح ده. زه لنډ تاسو ته تشریح درکوم. سمه ده. ډېر په ډیټیلز باندې نو زه مهمه کانسپټ او مفهوم ده. صحیح ده. نو رول بیک کمانډ څه کوي چې کوم تغییرات چې موږ تاسو راوستي وي نو هغه موږ یو سپیسیفیک سیف پوینټ ټارګیټ کوو وایو چې تر دغه ځای تغییرات د ثبت شي او تر دې ځای دی له هغې نه پس دی نه ثبتېږي. فرض کړه 14 ریکارډ ما انسرټ کړي دي زه وایم چې نه 12 ریکارډ دی چې انسرټ کړي دي 12 کې 10 ثبت شي باقي مانده 2 دی نه ثبت کېږي بیرته دی رول بیک شي هغه. صحیح ده. چې موږ یو سیف پوینټ هلته جو سیف پوینټ څه کوي سیف پوینټ یو میکانیزم جوړوي موږ ته چې د سپیسیفیک پورشن کې موږ کولی شو تر دې ځای پورې ټرانزیکشن رول بیک کړو. صحیح ده. فرض که زه تاسو ته ویژولی یو اگزامپل درکم. سمه ده. فرض که دا موږ تاسو سره یو ټیبل شو. صحیح ده. ټیبل کې زیات ریکارډونه موږ لرو. همداسې د مثال په طور باندې ډېر ریکارډونه موږ ولرو ډیټابیس کې. زه وایم چې 1 2 3 4
دلته مونږ څه واچو، دلته مونږ سیف پوینټ واچو. صحیح ده؟ دلته مونږ سیف پوینټ واچو او بیا هم مونږ څه وکړه، څلورم یا پنځم ریکارډ مونږ انسرټ کړ. زه غواړم چې دغه ټول ریکارډونه چې کوم دي دا د ماته ثبت شي او دا د پرمننټلی نه ثبت کیږي. نو د سیف پوینټ کار څه ده؟ سیف پوینټ یو میکانیزم د ستا د پورشن سپیسیفای کوي. دلته چې مونږ سیف پوینټ فرض واچوو د A یا B په نامه باندې، هر یو چې وي نو تا یو سیف پوینټ واچو. SQL سرور څه کوي چې کوم سیف پوینټ چیرته موجود ده، له هغې نه مخکې څومره انزرشن یا چینجز اپډیشن ډیلیشن شوی وي هغه د کمیټ شي، خو هغې نه پس کوم ډیټا ده هغه د نه ثبت کیږي، هغه د بیرته رول بیک شي. نو د کمیټ، رول بیک او سیف پوینټ رول دې شکل باندې. صحیح ده؟ نو تاسو وپوهېږئ چې رول بیک او سیف پوینټ څه ته وایي. سمه ده؟ اوس راځو یو سیمپل اگزامپل مونږ کار کوو. صحیح ده؟ سیمپل اگزامپل به مونږ څنګه کار کوو؟ راځو SQL سرور ته. سکول ډیټابیس مونږ جوړ کړی و، نیو کیوریز اخلم. دلته زه ورته وایم چې بیګین ټرانزیکشن څه شی وکړه؟ ټرانزیکشن بیګین کا. ښه، چې ټرانزیکشن بیګین سو انسرټ انټو. صحیح ده؟ انسرټ انټو ټیبل نوم څه ده؟ سټوډنټ. صحیح ده؟ values زه غواړم د سټوډنټ صرف سټوډنټ نیم کالم ته ډیټا انسرټ کوم. values څه شی وي؟ values ځلاند. دا یو ډیټا شو. صحیح ده؟ اوس زه وایم چې سیف ټرانزیکشن ټرانزیکشن 1 بیا دا ډیټا زه اخلم، بل ریکارډ انسرټ کوم د چا په نامه باندې؟ حمید په نامه. صحیح شو؟ د حمید په نامه باندې ما ریکارډ بل انسرټ دوه نومه ما څه وکړه؟ انسرشن وکړه. تر اوسه لا انسرشن نه ده شوی، خو صرف کیوري ما ولیکله. اوس زه وایم چې رول بیک کا. مهمه نه ده ستاسو په وړو حروفو دا ټایپ کوئ او بیا په کیپیټل باندې. رول بیک کا ټرانزیکشن زه ورته وایم ټران 1. صحیح ده؟ ټران 1 څه شی ده؟ د منګه د سیف پوینټ نوم ده. دا کوډ څه کوي؟ this will create a save point after first insert transaction. نو موږ د انسرشن ټرانزیکشن کړی ده، نو دا یو سیف پوینټ موږ ته جوړوي. صحیح ده؟ او دا دلته بیا څه کوي؟ کوم ډیټا چې this will roll back the transaction after first save point. دا زموږ تاسو سیف پوینټ ده چې له دې نه پس کوم ریکارډ دی هغه به رول بیک کیږي، خو دې نه مخکې چې کوم دی هغه به کمیټ کیږي. نو که زه چېرته راسم کمیټ ورته ولیکم نو دا ډیټا باید موږ سره څه شي؟ سیف شي. اوس زه اول غواړم چې select static from student ټول ډیټا وګورم. موږ سره شپږ ریکارډ دی ټیبل کې. صحیح ده؟ میسیجز کې هم کولی شئ 6 روز افیکټډ ووینئ. ښه، راځو وګورو چې دا په کوم شکل باندې کار کوي. ګورئ که چېرته ټرانزیکشن وسي نو انسرټ به څه شي؟ کمیټ شي. چې کله دا ډیټا انسرټ شي نو کمیټ به فایر کیږي او هغه به ثبت کیږي، ځکه موږ صرف ټرانزیکشن 1 رول بیک کړی ده چې دا ډیټا ماته رول بیک دا مه سیف کوه. صحیح ده؟ نو دا به اتوماتیکلی د SQL سرور په تھرو
چې ترانزیکشن کنټرول لنګویج موږ د هغې له خاطره استفاده کړې ده دا ریکارډ بیرته رول بیک شي او دا به کمیټ شي. اوس زه غواړم چې انزرشن دا اکزیکیوټ کړم ګورو چې کار کوي او که نه. صحیح ده. دوه رو افیکټډ شولې یو رو باید انزر شوي وي او یو رو باید کنسل شوي وي. صحیح ده. زلاند باید موجود وي په ټیبل کې او حمید باید نه وي موجود. خو دلته زه غواړم چې میسج هم ماته ښکاره کړي چې آیا کوم دلته خو اوس موږ نه پوهېږو چې آیا دواړه کمیټ شوي دي او که دواړه رول بیک شوي دي. صحیح ده. نو دې له خاطره میسج هم ضرور ده. اول موږ وګورو سټوډنټ ټیبل کې څه چینجز راغلي. ایگزیکیوټ صحیح شو. زلاند به موجود وي خو دا به موجود نه وي. دا کوم ترانزیکشنز کېږي دا به رول بیک کېږي او دا ترانزیکشنز کېږي دا به کمیټ کېږي. کمیټ مطلب پرمننټلی سیف شي. صحیح ده. اوس زه غواړم چې دلته یو میسج ډسپلی کم. فرض کا پرنٹ ریکارډ کمیټډ یا هم سیفډ. صحیح ده. او دلته ورته لیکم چې پرنٹ ریکارډ رولډ بیک. صحیح ده. راځو فرض کړه دا حمید شو او دا هم ظهیر. صحیح ده. دا زه ټول انتخابوم او ایگزیکیوټ کوم. ریکارډ رول بیک ریکارډ سیفډ. نو میسج موږ ته وښیي چې موږ پوه شولو چې ریکارډ یو ریکارډ رول بیک شوی او بل سیف شوی ده. نو اوس دلته باید حمید واوسیږي او ظهیر ونه اوسیږي ډیټابیس کې. حمید راغی او ظهیر رانغی. صحیح ده. ځکه ظهیر منګه رول بیک هغه ډیټا منګه رول بیک کړله. صحیح ده. ښه نو زمونږ او تاسې مهم دلته د ټرانزیکشن په باره کې ځان پوهول دي چې ټرانزیکشن څه شی ده. صحیح ده. موږ وایو چې یو لاجیکل یونټ اف ا ورک ده. صحیح ده. نو په غټو ډیټابیسونو کې په غټو کمپنیانو کې هم داسې راځي چې ډیټا مسټیکنلی اشتباها انزرټ کېږي. نو هغه ډیټا تاسو غواړئ چې بیرته رول بیک سي یو سیف پوینټ ولري. صحیح ده. نو تاسو سټور پروسیجر کې هم دا ټرانزیکشن استفاده کولی شئ چې ټرانزیکشن بیګین سي کوم ځای کې رول بیک سي کوم ځای کې کمیټ شي او سیف پوینټ آیا واوسیږي پکې ونه اوسیږي. نو دا شیان ډېر ضرور دي. په دې ټوټوریل کې اسکیول کې صرف سمپل انټروډکشن او اگزامپل مونږ کار وکړ. خو بعد له اسکیول نه انشاءالله د اسکیول سرور کمپلیټ سیریز به هم راځي او اپلوډ کوو به مونږه. نو د اوس لپاره همدومره ځان وپوهوئ چې کمیټ څه ته وایي، رول بیک څه ته وایي او سیف پوینټ څه ته وایي. صحیح ده. ټرانزیکشن څه ته وایي او د هغې استفاده څه شی ده. صحیح ده. که چېرته تاسو زمونږ چینل نه وي سبسکرایب کړی زمونږ چینل سبسکرایب کړئ. یوټیوب کې سبسکرایب بټن پرس کړئ او د بیل آیکن ورسره پرس کړئ تر څو راتلونکي درسونه تاسو ته نوټیفیکیشن راشي او تاسو له هغې نه خبر واوسئ. مننه.